أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تسرور كائنات صلى الله عليه وسلم ژوند درویشتمه فته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره 22مه فته کې زموږ قصه دې ځای ته رسیدلې وه چې د بني قریظه یهود ټول بې قید او شرطه تسلیم سوه. څرنګه چې د اوس قبیلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د هغو د عفو غوښتنه وکړه، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو په باره کې حکم د اوس د قبیلې و مشر او رئیس سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ ته پریښاوه. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ چې د هغه زخم د علاج لپاره په مسجد نبوي کې وو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نفر ولېږل چې سعد رضی الله تعالی عنہ د حکم کولو لپاره راولي. نفر مسجد نبوي ته ورغله. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د هغه زخم په سبب نه تلای سي او نه پر بوده سپرېدلای سي، ځکه وینه ډېره ځینې تللې ده او اوس هم زخمی او ضعیف دی. نو یا سعد رضی الله تعالی عنہ پر یو شی پریستی او بیا یې هغه شی پر خره کښېښاوه. سعد رضی الله تعالی عنہ دغه ستونی استخ پروت دی او خر رهیدي. پر لارې به د اوس د قبیلې نورو مشرانو ورته ویل، یا سعد، د خپل متعاهدینو سره دی احسان وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو په باره کې حکم وتا ته پریښاوه. هغه زموږ حلفا او متعاهدین دي، سپارښت یې پرکاوه. سعد رضی الله تعالی عنہ چپ دی، هیڅ نه وایي. خو دغه مشرانو دغه خبره ډیره او په تکرار سره ورته کول. په آخر کې سعد رضی الله تعالی عنہ وویل، پر سعد داسې وخت راغلی چې د الله جل جلاله په لار کې د چا د ملامتۍ پروا نه کوي. یعنی په دغه حکم کې به زه د الله جل جلاله مراعات کوم، کبل څوک ملامتي را باندې وایي په هغه زما پروا نه کیږي. ځینې کسان چې د سعد رضی الله تعالی عنہ دغه خبرې په مقصد پوسوه، نو خپل قوم ته ولاړه او ویل به چې د بني قریظه یهود ختم سو، ټول وژل کیږي. اوس نو سعد رضی الله تعالی عنہ د بني قریظه و قلاو ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل اصحاب سره ناس دی، خلق سره راټول دي او يهود هلته د خلقو څخه لري تړلي دي، د خلقو خبرې نه اوري. اوس چې سعد رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و منطقه ته نږدې سو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ سو او اصحاب کرامو ته وفرمایل، قوموا الى سيدكم، یعنی وخپل مشر او سردار ته مو ولاړ سي. ټول خلق د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د عزت لپاره ولاړ سو. يهود هم د سعد رضی الله تعالی عنہ د غلوی قدر او عزت ولیدي. اوس نو ټول خلق د سعد رضی الله تعالی عنہ د حکم په انتظار کې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته ویل، یا سعد، د بني قریظه په باره کې می حکم تاته درکړی دی، د دوی په باره کې چې څنګه ستا خوښه وي هغه حکم وکړه. سعد رضی الله تعالی عنہ وویل، زما حکم پر دوی یعنی يهودو چلیږي؟ خلق ویل هو. سعد رضی الله تعالی عنہ د اوس و مشرانو ته وکتل او ویل، زما حکم پر اوس چلیږي؟ چې په خپل د سعد رضی الله تعالی عنہ قبیله او د يهودو حلفاء او متعاهدین دي. د اوس مشرانو ویل، هو
ستا په حکم راضي یا سعد؟ بیا یې د خزرج و مشران ته وکتل، ویل زما حکم پر خزرج چلیږي؟ هغه ویل هو، ستا په حکم راضي یا سعد؟ بیا یې د مهاجر مسلمانانو و طرف ته وکتل او ویل زما حکم پر مسلمانانو چلیږي؟ ټول زما په حکم راضي یاست؟ هغه ویل هو، ستا په حکم راضي یا سعد؟ بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته کتل او ویل هغه څوک چې هلته ناس دي زما حکم پر چلیږي؟ دا یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ادب وو. دا څه ونه ویل چې زما حکم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چلیږي. د ادب په سبب یې ویل حکم مې پر هغه چا چلیږي چې هلته ناس دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو یا سعد. نو ویل زه د بنی قریظه پر يهودو حکم کوم چې نر دې ټول ووجل سي، شذ او کوچنیان دې بنديان واخستل سي او مالونه دې تقسیم سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په لوړ आवाज ویل الله اکبر، تا پر دوی د الله په حکم وکي، هغه الله چې تر او اسمانو لوړ دی. ورونو د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ حکم د عدل او انصاف په آخري درجه کې وو. د بنی قریظه يهودو یوازې دا نه چې هغه لوی غدر او خیانت کړی وو، پر هغه سربېره د مسلمانانو د نیست او نابود کولو د پاره 1500 توري، 2000 نیزه، 300 زغری، 500 سپره سره یو ځای کړی وو چې مسلمانانو ته پس له هغه څخه په لاس ورغله چې د دوی قلاوی فتح کړي. خیر، سعد رضی الله تعالی عنہ خپل حکم وکي. يهود د لری ورته ګوري مګر خبر نه دي چې څه پېښه ده او زموږ په باره کې څه فیصله وسوه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکي چې يهود دي د بنت الحارث په کور کې چې د بنی نجار څخه یو شذوه بنديان سي او د دوی د پاره دي د مدینه منورې په بازار کې خندقونه وکیندل سي. د خندقو تر کیندلو وروسته امر وکي چې 10 نفر يهود راولي. 10 نفر راوستل سو او د هغو غاړي ووهل سو. پاته يهود په هغه کور کې بنديان دي، نه پوهیږي چې د هغه 10 نفر سره څه وسو. بیا یې نور 10 نفر راوسته، دا هم حلال کړ سو او يهود نه دي خبر چې څو ور سره کیږي. هلته په پاته يهودو کې یو وویل دغه اوس په مش څه کوي؟ کعب ابن اسد هغه د يهودو مشر ورته وکتل او ویل والله ما ستاسو په مثل به عقلان نه دي لیدلي. آیا ته نوینه چې 10 نفر بیاي او بیا ناراضي؟ په والله دغه حلال دل دي. او واقعا 200 نفر يهود په یو ورځ ووجل سو. په دغه طریقه سره هغه د غدر او خیانت شاماران ووجل سو. هغه کسان چې هغه خپل ټینګ عهدونه مات کړ او د احزاب کومک په هغه وخت کې د مسلمانانو پر ضد وکي چې مسلمانانو په خپل ژوند کې هغه ترخه ورځ تیرولې چې دوی په خپل دغه عمل سره د جنگ د لوی مجرمانو څخه وګرځیدل. هغه مجرمان چې د محاکمه او اعدام لائق او مستحق و او د دوی سره یو ځای هغه د بنی النضیر شیطان او د احزاب د جنگ لوی مجرم حیی ابن اخطب هم ووجل سو. ځکه هغه وخت چې قریش او غطفان لاړه د بنی قریظه د يهودو سره د دوی وقلات نه نوتی. دا هم په دې سبب چې د کعب ابن اسد سره یې پر خپل هغه وعده وفا کړی وي چې کعب یې وغدر او خیانت ته تشویقاوه چې د مسلمانانو پر ضد د احزاب ملګرتیا وکړه. اوس چې دغه حیی ابن اخطب د وجلو د پاره راوستل سو، د یو ش قیمت بها یا ګران قیمت لباس اغوستی وو مګر هغه د هر طرفه د یوې ګوتې پر اندازه سرلی وو. دا د دې لپاره چې د مسلمانانو په شور نس ورونو د يهودو وخیانت ته متوجه سي. اوس چې حیی ابن اخطب راوستل سو، لاسونه یې د غاړې سره پرسي تړلی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل په والله ما ستاسو د دشمنی په سبب هیڅ وخت ځان ملامت نه دی بللی. یعنی زه د غستا سره پر دشمنی نه پښیمانه يم او نه ځان ملامت بولم، مګر دا چې الله څوک غالب کوي هغه غالب کیږي. او بیا یو خلق ته مخ ور واړاو ویل اے خلقو
د الله په امر نیم خپه، دا لیکل سوی تقدیر دی. الله پر بنی اسرائیل دغه وجنه لیکلې ده او بیا کښینستی غاړه په توره ووهل سو. ورونو، حیی ابن اخطب يهودي د المؤمنین صفیه رضی الله تعالی عنها پلار کستاسي په یاد وي هغه څوک دی کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته په هجرت راغلی نو دی او د دورور ابو یاسر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لیدنې د پاره ورغله او په ماښام کې ستړي هلاک برته کور ته راغله او د دورور پښتنه ځنی وکړه چې دغه سړی یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دی، یعنی هغه نبی دی چې موږ ته په تورات کې ذکر شوی دی. او دورته ویل هو هغه دی. ول چې هغه دی نو څه اراده لري؟ د ویل تر کومه وخت چې ژوندې يم دښمنی به کوم. نو خود د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دښمنی نه پښیمانه وو او نه ځان ملامتاوه. او د هجرت په 5م کال کې په دغه طریقه سره ووجل سو. او د يهودو د شذو څخه یو شذ ووجل سو. او دا هغه څوک و چې پر خلاد ابن سوید رضی الله تعالی عنه د قلا څخه د میچنې پل را وغورځاوه او هغه شهید کړي. نو دا د هغه په قصاص کې ووجل سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي ویل د يهودو په نرانو کې کده چاورشتان راشنسوي و، یعنی بلوغ ته رسیدلی وو، هغه ووجني او کده چاورشتان نه وراشنسوي یعنی کوشنی وو، هغه موجني. د يهودو څخه یو نفر چې نوم یې زبیر ابن طاباو او د يهودو د مشرانو څخه وو، کوم وخت چې د حلالېدو د پاره راوستل سو د انصارو د مسلمانانو څخه یو نفر چې ثابت ابن قیس نومېدی ولیدي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله دغه زبیر ابن طابا ما ته راوبخشه، ځکه د بعاث د جنگ په ورځ زما سره کومک کړی دی چې دغه جنگ تر اسلام د مخه په جاهلیت کې یو جنگ وو. نو مسلمان ویل د په هغه ورځ ز په بندیانو کې ولیدلم او الای کړم لکه څنګه چې د ز آزاد کړیم غواړم چې زه هم آزاد کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې دایستا. نو زبیر ابن طابا د مرګ څخه خلاص. بیا نو زبیر يهودي وهغه انصاری ته وویل زه خو دې خلاص کړم مگر شزه اولاد او مال به مځي. انصاری بیا ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی ویل یا رسول الله د شزه اولاد او مال څنګه کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هغه هم ستا په اختیار، ټول شیان ور وبخښل. زبیر ابن طابا خوشاله سو او بیا پښتنه وکړه چې د کعب ابن اسد سره څه کیږي. کعب ابن اسد د بنی قریظه د يهودو مشر وو، ویل هغه وجل کیږي. بیا یې ویل د حیی ابن اخطب سره څه کیږي چې د بنی نظیر د يهودو مشر وو. که تاسو قصه په یاد وي هغه چې د مدینه منورې څخه وېستل سو او دی بیا خیبر ته ولاړی او هلته د خیبر مشر هم سو. او بیا د ملګرو دغه د کفارو احزاب یا ډلې د مسلمانانو د جنگ د پاره راټول کړي. اوس چې کفار بیرته د خندق څخه ولاړه نو دی د بنی قریظه د يهودو سره په قلا کې پاتې سو او دی هم بندي ونیول سو. نو دغه زبیر ابن طابا پښتنه وکړه چې د حیی ابن اخطب سره څه کیږي؟ ویل هغه هم وجل کیږي. نو دا ویل زه هم د خپل ځان د پاره په ژوند نه يم خوښ چې حیی ابن اخطب او کعب ابن اسد وجل کیږي او زه دې پاتې يم. انصاری ویل سړی ته ستا شزه ستا اولاد می د مرګ خلاص کړاس، مال می در خلاص کی، نور نو څه غواړي؟ يهودي ویل یا زه خپل شزه او اولادونه جنت ته را سره بیایم. د ټولو ازادي بیرته ورات کړه او دای حلال کړسو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل بلکې دای خپل کورنۍ اورته ور سره بیاي. دا د الله جل جلاله قدرت او اراده ده. مسلمانانو نجات ورکي او ده ورات کوي. د يهودو څخه یو بل نوې ځوان چې فقط څو ورځې مخکې بلوغ ته رسیدلی وو صرف بریتوی خط وهلی وو، دا یې هم د وجلو د پار راوستي ځکه هر بالغ نر وجل کېدی. دغه ځوان چې نوم یې رفاعه القرظي وو د مسلمانانو په یو شذ پورې ومشتي ویل خلاص مکه په والله به المنز کوم.
ښځه چې سلمہ بنت قیس النجاریه نومېده زړه پر وسوځي. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وروستي او ویل یا رسول الله دغه رفاعه را وبخښه، د وعده را سره وکړه چې المنځ بکوي، یعنی مسلمانېږي او المنځ کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل دای پرېږدي. دا ځوان هم د مرګ خلاص شو. رفاعه ایمان راوړي، ښه صادق او عابد مسلمان ځنې جوړ شو. د قران مجید د حافظانو څخه شو او د هغو کسانو څخه شو چې خلق به د الله جل جلاله و دین او لارې ته دعوت ول. کوم وخت چې به په یو علمي مجلس کې ناست وو، وعظ او نصيحت به کاوه او غوښته به چې قسم واخلي، نو به ویل قسم په هغه ذات چې زه د بني قریظه په ورځ خلاص کړم، حال دا چې زما او د مرګ په مابین کې څو ګامه پاتې و. رفاعت الله جل جلاله په آخري لحظو کې نجات ورکړي. د بني قریظه د يهودو آخري حالت دغه وو چې نری ټول ووجل سو، شذ او کوشنیان یې پس له هغه څخه چې خمس یا پنځمه ځنی واخیستل سو پر مسلمانانو وویشل سو. د آس وخاوند ته درې حصے ورکول سو چې یو یې د او دوی د آس وي، او پیاده سړی ته یو حصہ ورکول سو، او د خمس منځاني د سعد ابن زید الانصاري رضی الله تعالی عنه تر مشري لاندې و نجد ته ولېږل سو چې په بدل کې آسان او اسلحه رانیول سو. په منځانو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حصہ ریحانه بنت عمرو ابن خناقه. دا چې ریحانه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په نکاح کړه او کده د صلی الله علیه و آله وسلم سره دغه منځ پاتوه. په دې کې اختلاف دی. څوک وایي دغه منځ ور سره پاتوه او څوک وایي چې دا یې آزاد کړه او په نکاح یې کړه. خو زه بدلته د ریحانه د اسلام قصه درته را نقل کوم. ریحانه چې د بني قریظه په منځانو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حصہ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا و اسلام ته دعوت کړ. دې انکار وکړي، اسلام یې نه کوي قبول. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته ویل ک اسلام قبول کې آزاد به دکم او په نکاح به دکم، هم به آزاد او هم به زما په نکاح سه، په دې شرط چې اسلام قبول کې. مګر ریحانه پر خپل دین ټینګه و. اوس نو ریحانه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې ده، ځکه د منځ ده. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم شن نزنی راځي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې نه دی راځي چې یو څوک د سره اوسېږي او هغه د بیل اسلام پر بل دین وي. څو یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل اصحاب کرام سره ناست وو چې د یو چا د ګامو یا قدمو ژغ یې واورېدی چې یو څوک را رهیدي. راتلونکي نفر نه معلومیږي، خو صرف د پښو کړپې اوریدل کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل دغه راتلونکي سړی پلانې دی او د ریحانه د اسلام زیری راته راوړي. څو سړی و مجلس ته ور داخل سو او ویل یا رسول الله د ریحانه په اسلام زیری درکوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دې په اسلام خوشاله سو. په یوې روایت کې ویل کیږي چې دای آزاد او په نکاح کړه، او په بل راجح روایت کې ویل کیږي چې دغه منځ پاتې سو. اوس چې د بني قریظه غزا پای ته ورسېده، الله جل جلاله د خپل نیک او صالح بنده جلیل القدر صحابي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه هغه دعا قبول کړې و چې د زخم په حالت کې په مسجد نبوي کې په خپل خیمه کې کړې و. هغه چې د مخمو د احزاب یا خندق په غزا کې درته بیان کړ. او د سعد رضی الله تعالی عنه خیمه تر اوسه هم دلته په مسجد نبوي کې پاتې و. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته چې سعد رضی الله تعالی عنه ودع علیه الصلاة والسلام ته نږدې وي او هر وخت خبر ونیسي. اوس چې د بني قریظه قصه پای ته ورسېده، د سعد رضی الله تعالی عنه زخم خلاص کړ او ویني بهیدل شروع کړ. په مسجد کې یو بل خیمه د بني غفار هم ولاړه و. دغه د رضی الله تعالی عنه د زخم ویني وهغه ته ورسېدلې. هغه ناره کړې چې اې د خیمه خلقو دغه چی شي چې ستاسو د طرفه څخه مشترازي. چې وې کتل د سعد رضی الله تعالی عنه د زخم څخه ویني بهيږي او د رضی الله تعالی عنه وفات سوی وو.
امام بخاری او امام مسلم د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د الله جل جلاله عرش د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د وفات په سبب ورېږدي. امام ترمذی د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي کوم وخت چې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه جنازه واخیستل شو منافقانو وویل دا د څنګه سپکه جنازه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د جنازه ملائکه وړله. ورونو تاسو په هیږي چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه 5 یا 6 کال په اسلام کې تیر کړی دي. تر هجرت یو کال د مخه د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه پر لاس مسلمان سو او د بنی قریظه تر غزا ورسته چې د هجرت په 5 کال کې و د هغه غشي په واسطه په شهادت ورسېدی چې په خندق کې په وشتل شوی وو او دغه د مرګ په وخت کې مقام او درجه و چې عرش الرحمن د وفات په سبب ریږدي او یا زر ملائکه جنازه ته راکښته کیږي او دا چې تر مرګ وروسته په فردوس اعلی کې کم نعمتونه ورکول کیږي حور او غلمان د خدمت کوي هغه خبره تر قیاس لوړې دي. دا ولی یو انسان په شپږو کلو کې دغه درجه ته رسیږي. د روزو د نیولو شمیر هم لږو د منځو د ادا کولو شمیر هم لږو حجونه او عمره هم نه وکړي ولی ودغه مقام ته ورسېدي. دا ځکه چې دی رضی الله تعالی عنه د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صادق وو د هغو په محبت کې صادق وو د په وینه کې د الله او رسول الله محبت پروت وو. نن ورځ موږ او تاسو هم په صدق او اخلاص په محبت او وفا دغه مقام ته رسیدلای شو. د بنی قریظه د قلاو په محاصره کې د مسلمانانو یو سړی ووژل شو چې هغه خلاد ابن سوید رضی الله تعالی عنه هغه چې د يهودو یوې شذې د میچنې پل پر او غورځاوه او په دغه موده کې دالته د مسلمانانو یو بل سړی چې ابو سنان ابن محسن رضی الله تعالی عنه په الهي مرګ سره وفات شو. مګر ابو لبابه چې د مسجد په یو پایه یا عمود پورې تړلی وو شپږ ورځې هلته تړلې پاتې شو. د هر لمانځه پر وخت به شذ ورته راتله د لمانځه د پاره به خلاصاوه پس لمانځه څخه به بیرته تړي او بیا د توبه قبلېده د الله جل جلاله د طرفه د سحر په وخت کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شو. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام سلمہ رضی الله عنها په کور کې وو. ابو لبابه رضی الله تعالی عنه وايي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د خپل حجرې په دروازه کې ودرېده او ماته راځخ کړه یا ابا لبابه زیری درکوم الله دې توبه قبول کړه. په دغه وخت کې خلق وروغورځید چې خلاص یې کې مګر ابو لبابه رضی الله تعالی عنه خلق منع کړه چې هیڅوک په من خلاصوي بیل رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه او بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر والمنځ ته راووتی ابو لبابه رضی الله تعالی عنه اخلاص کړي. دغه د بنی قریظه غزا د هجرت د 5 کال د ذوالقعده په میاشت کې پیښ شوه او 25 ورځې دوام وکړي. الله جل جلاله د خندق او د بنی قریظه د غزاو په باره کې په سورۃ الاحزاب کې ډېر آیاتونه نازل کړه چې په هغه آیاتو کې د دغه واقعاتو پر مهمو نقطو تفسیره کیږي. د مؤمنانو او منافقانو حالات بیانوي او بیا د احزاب د ذلیل کېدو حالات بیانوي او د اهل کتاب یعنی يهودو د غدر او خیانت نتیجه بیانوي. د سلام ابن ابي الحقيق يهودي وجل. سلام ابن ابي الحقيق چې په ابو رافع سره مشهور وو د هغه يهودو د لوی مجرمانو څخه وو چې د مسلمانانو پر ضد احزاب سره ځای کړ. په مال او اسلحه سره د احزاب ډېر کومک وکړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې همیشه ازاراوه. اوس چې مسلمانان د بنی قریظه د يهودو څخه فارغ شو نو د خزرج د قبيله مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دغه ابو رافع د وجلو اجازه وغوښته.
لکه څنګه چې د مخه مدرته ویل چې کعب ابن الاشرف يهودي د اوس د قبيله د مسلمانانو د طرفه ووجل سو. اوس د خزرج قبيله هم غواړي چې داسې یو فضیلت او افتخار ځان ته حاصل کړي لکه د اوس قبيله چې د کعب ابن الاشرف په وجلو لاس تراوړي وو. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د سلام ابن ابي الحقيق د وجلو اجازه وغوښته. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د هغه د وجلو اجازه ورکړه او دغه کار د عمل کولو په لار کې د شذو او کوچنیانو د وجلو څخه منع کړه. اوس نو دغه کوچنی ټولي چې شمیر یې 15 نفر او مشر عبد الله ابن عتیق رضی الله تعالی عنه ټول د خزرج د قبيله د بني سلمہ څخه و. د خپل مقصد پر طرف رهیس و. دا ټولي د مدینه منورې څخه ووتل او د خیبر پر طرف رهیس و. ځکه د ابو رافع قلا او هستوګنه هلته و. اوس چې د ابو رافع وقلا ته ورنږدې سو لمر لویدلی و. خلق خپل کورو او ځایو ته تللی و. عبد الله وخپل ملګرو ته وویل تاسو د لیک شنی زور زم او د دروازوان سره خوږه معامله کوم شاید وقلاته نه نوزم. د قلا د دروازې و طرف ته ورنږدې سو او هلته کالی پر داسې ډول سر راټول کړ او پورته کړ لکه یو څوک چې د قضای حاجت لپاره کښینی. داسې وخت دی چې د قلا خلق خپل کورو ته ننوتلی دي. نو دروازوان پر ناری کړ یا عبد الله که غواړې چې ننوزه زه غواړم چې دروازه بند کړم. د دروازوان دا خیال سو چې دی هم د قلا د اوسیدونکو څخه دی او عبد الله په دې سبب نور ته وویل چې د نومور معلومو بلکې عبد الله یعنی د الله بنده. دا په عربو کې عادت دی چې د چا نوم یې نویزده د عبد الله په نامه سره ورته وایي. نو دروازوان ورته ویل اے د الله بنده که غواړې چې ننوزه زه غواړم چې دروازه وتړم. عبد الله ابن عتیق رضی الله تعالی عنه وایي زه هم قلاته ننوتم او هلته پټ سوم. اوس چې ټول خلق قلاته ننوتلی و دروازوان دروازه بند کړه او کلیه هلته په یو موجه وزړولې. پس له څه وخت څخه زه وکیلوی ته ورولار سوم او دروازه مې خلاص کړه. ابو رافع د خپل آشنایانو یا انډیوالانو سره په یو لوړه کوټه یا بلاخانه کې ناست وو او مجلس یې کاوه. نو زه په انتظار ورته کښېنستم. کوم وخت چې د شپې د مجلس انډیوالان لاړه نو زه وهغه بلاخانه ته وروختم. هر دروازه چې به مخلاصول هغه به مزما د طرفه په ځان پسې تړل. دا د دې لپاره چې ما ویل که قوم په ما خبر همسي خو تر هغه به په ما پسې نه را رسیږي چې زه دې وژنم. څو هغه کوټه ته ورغلم چې دې هلته وو. په کوټه کې تکه توره تاریکه ده او دې د خپل کورنۍ په مابین کې دی. زه نه پوهېږم چې دې د کوټه په کم ځای کې دی. نو مې ژغ کړه ابا رافع د ویل څوک ما د ژغ پر طرف ور علاقه او په توره مې واري پر وکي. د یو لو چغه وکړه او زه د کوټې څخه راووتم. هلته ګوښه ورته ودرېدم. نه پوهېږم چې وجلی به مې وی کیا. دوهم وار بیا وهغه کوټې ته ورننوتم او دا وار لکه د دغم خور چیم. ما ویل یا ابا رافع دا د چی आवाज وو؟ د ویل ستا مور ته دی ویل وی په کور کې یو سړی دی زه په توره ووهلم. وای زه پوسوم چې کاری مې نه دی وهلی او نه مې دی وجلی. نو ورغلم د تورې څوکه مې د پر نس کښې شول څو د تر شامې وېستل. اوس مې یقین سو چې و مې وجي. نو مې یو دروازه خلاصول او راوتلم. څو وزنو ته ورسېدم. په زینو کې کښته کېږم. زما داسې خیال سو چې زینې خلاص شوه او زم ځکه ته ورسېدم چې مخ ته ولاړم هغه ولوېدم او پښه مې په پونډۍ کې ماته سو. پښه مې په لنګوټه ټینګه وتړل او لاړم د قلا د دروازې سره کښېنستم. ما ویل نن شپه نه وزم څو دا معلومه نکم چې وجلې مې دی کیا. کوم وخت چې د چرګانو اذانونه سو یو سړی د قلا پر سر ناری کړه. د اهل حجاز تاجر ابو رافع ووجل سو. ورسته زه خپل ملګرو ته ورغلم او ورته ومې ویل الله جل جلاله ابو رافع ووجي. بیا نو په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او قسم ورته وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل پښه دی وغځوه. ما پښه وغځول او د علیه الصلاة والسلام لاس پر تیر کی. داسې سو لکه هیڅ چې نه وپسوي.
دا د امام بخاری رحمه الله روایت وو او ابن اسحاق رحمه الله وایي چې ټول نفر و ابو رافع ته ورننوته او ټول د په وجلو کې اشتراک کړی دی، یعنی ټول مسلمانان ورغله. او هغه څوک چې دایې تر مرګ پورې پتوره واه هغه عبد الله ابن انیس وو. او په دغه روایت کې وایي کوم وخت چې ابو رافع د شپې ووجي او د عبد الله ابن عتیق شماتسوه نو د واخستی او د قلا په هغه موري کې چې د ابو واله یا لشتۍ پکښ تیر سوی وو ننوته او پټسوه. يهودو اورونه بل کړه او هر خواته په دوی پسې وګرځیده. سو د دوی د پیدا کولو څخه نا امید سوه نو برته و ابو رافع ته ورغله او د عبد الله ملګرو عبد الله واخستی څو په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله. دغه دلیل یجل د هجرت د 5م کال د ذوالحجې په میاشت کې و. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د احزاب د غزا او د بنی قریظه د يهودو څخه فارغ سو او د جنگ او مجرمانو ته پوره جزا ورکړه نو یو هغه عربو او قبیلو ته چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد راټول سوي وي او یو ځای سوي وي تعجیبي حمله متوجه کړه. دا هغه قبیله او قومونه و چې بیل زور او قوت د امن او سلامتی ژوند نه خوشاوه چې دغه مقصد د پاره څو غزاوي سوي دي او څو سریې لېږل سوي دي او دغه غزاو څخه د اسلام نشرول هم مقصد و. اوس به هغه غزاوي او سریې درته بیان سي چې د هجرت په 6م کال کې د حدیبیه تر صلح د مخه پیښ سوي دي. د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ سریه یا ټولی دا هغه اوله ټولی و چې د احزاب او بنی قریظه تر غزاو ورسته لېږل کیږي. دغه ټولی د افراد شمیر 10 نفر سپاره او دغه ټولی مشر او قومندان محمد ابن مسلمه الانصاری رضی الله تعالی عنہ. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جلیل القدر اصحاب څخه دی او د اسلام د مشهور قومندانانو څخه دی. حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ د په باره کې وایي محمد ابن مسلمه په جنگ کې پر 0 نفر حساب دی، یعنی یوازې دی رضی الله تعالی عنہ د 0 نفر جنگ کولای شي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په 6م کال د محرم د میاشتې په 10م تاریخ د 10 نفر سپرو په ملګرتیا په نجد کې و یوې منطقې ته ولېږي چې قرطاء ورته ویل کېده چې دا د بني بکر ابن کلاب قبیله و او د مدینه منورې څخه و منزل لري و. د منزل څخه د یوې ورځې تګ مقصد دی. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ به د شپې تک کاوه او د ورځې به پټېدی ځکه چې څوک په خبر نسی. کوم وخت چې وقرطا ته ورسېدی هلته پر بني بکر ابن کلاب ناببره او د هغو په بے خبرتیا کې حمله وکړه. څنګه چې هغو د مسلمانانو د ورتګ خبر نه درلودي ټول وتښتېده. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ وکولای سو چې د هغه ځای څخه ډېر غنیمتونه راوړي چې په غنیمتو کې 50 اوښان او ډېر پسونه و. د کفارو او شذ او کوچنیانو ته هم کم ضرر و نه رساوه، یعنی په هغه کار و نه درلودي ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه سي هدایت او امر ورته کړی وو. نو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ چې د خپل ملګرو سره برته مدینه منورې ته تلی پر لاري یو کوچنی واقعه پیښ شوه چې دغه واقعه آثار او نتایج ډېر لوی و. هغه دا چې محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ او د ملګرو پر لاري یو سړی ولیدي چې بدو نو یې دغه نفر بندي ونیوي او نی پیژني چې دغه سړی څوک دی. دا سړی د یمامه د بنو حنیفه د قبیله د مشرانو څخه یو ډېر لوی مشر وو او د عمره ته تلی او د مسیلمه الکذاب په امر او مشوره سره دا نیت هم کړی وو چې پس له عمره څخه به مدینه منورې ته ځم او هلته به په یو طریقه سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وجنم. نو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ دغه سړی بندي کی او نی پیژني
چې دغه نفر څوک دی. کوم وخت چې محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د خپل ډلې سره مدینه منورې ته ورسېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حمله په کامیاب کېدلو سره خوشاله شو او دوی د هغه بندي خبر ورته ووایه. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بندي ولیدي وی پیژندي، ویل آیا تاسو خبر یاست چې تاسو څوک بندي کړی دی؟ دوی ویل یا والله یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل دا ثمامه ابن اسال دی، د بنو حنیفه د مشرانو څخه یو مشر دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې ثمامه دی د مسجد د دروازې سره وتړل شي او دغه بندي سره ښه معامله او گزاره کوي. اوس نو د مسجد دروازه د بندي خانه سو او صحابه کرامو به سحر او ماښام شیدې ورته راوړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د سره په ښه معامله امر کړی وو او په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر ورځ د حال پوښتنه کول او خبرې به ورسره کولې. پوښتنه به ځنی کول، یا ثمامه څه حال دی؟ ثمامه به ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم زما سره خیر دی، کمی ووجنه داسې څوک وجنه چې هغه د ویني د بدل اخیستونکو لري، یعنی کته ما ووجنه د بنو حنیفه قبیله زما بدل اخلي، چې دغه قبیله 100,000 جنگي نفر درلوده، 100,000 نفر، یعنی به بدله نه پاتې کېږم. او که عفو راته وکي داسې چاته عفو کوي چې هغه شاکر دی، یعنی احسان دی نه هېروم. او کمال او پیسې غواړي څونه چې دی خوشوي هغه نه وغواړي، یعنی دغه درو کارو څخه چې دی هر یو زما د پاره خوشوي هغه وک. رسول الله صلی الله علیه وسلم به جواب نور کاوه، ځنی رهیب سو او د مسجد په دروازه کې تړلی وو. دوهم ورځ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغلی، خبري ورسره کوي او بیا یې هغه پښتنه ځنی وکړه چې یا ثمامه څه حال دی؟ ثمامه بیا هم هغه په خوانی جواب پر هغه طریقه ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم قصدن دغه ثمامه د مسجد د دروازې سره تړلی وو، ځکه اصحاب کرام به لیده چتله او راتله د هغو اخلاق او یو د بل سره احترام یې لیدي. قران کریم به اوریدي. دغه درې ورځې چې دلته د مسجد د دروازې سره بندیو او د مسلمانانو ښه ژوند یې لیدي، د هغو د اخلاق تر تاثیر لاندې سو. اسلام او مسلمانان یې ډېر خوښ شو. درې ورځ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغلی او بیا یې هغه پوښتنه ځنی وکړه. ثمامه بیا هغه جواب ورته ویل کمی ووجنه د بدل خاوند وجنه، کمال غواړي څونه چې د خوښه وی غواړي، کمی معاف کې یو شاکرته عفو کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل بلکې عفو درته کوم. ثمامه ابن اسال معاف او الکی. ثمامه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق او ادب تر تاثیر لاندې راغلی وو، د مسلمانانو اخلاق او گزارای لیدلی وو، قران مجید اوریدلی وو، اسلام یې پزړه نه نوتلی وو. ثمامه هغه نږدې او بو ته ورغلی، غسل یې وکي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی او مسلمان سو. او ویل یا رسول الله د مزکی پر مخ می بل څوک دونه بد نه ایسېدی لکه ته، خو اوس ستا مخ تر ټول مخانو ماته خوش وګرځېدی او په والله د مزکی پر مخ می د هیڅ دین څخه دونه بد نه راتله لکه ستا د دین څخه، او اوس ستا دین تر ټول ادیانو ماته خوش وګرځېدی او د هیڅ شار څخه می دونه بد نه راتله لکه ستا د شار څخه، او اوس داسې شار نسته چې ستا تر شار می دی خوش وي. مګر کم وخت چې زستا اصحاب ونیولم هغه وخت ما د عمرې نیت کړیو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هغه خپل عمره دی پوره او عمره ته ولاړ. ثمامه هم د عمره په نیت مکه مکرمه ته ولاړی. څنګه چې د بنو حنیفه د مشرانو څخه وو، نو معلومه خبره ده چې قریش یې ډېر عزت وکړي. اوس چې ثمامه د طواف په وخت کې تلبیه وایي، د اسلام او مسلمانانو تلبیه وایي، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك، او پر دغه ځای بس کړ. مګر قریشو او مشرکانو په دغه تلبیه کې دغه د شرک جمله هم پر ذاتولې، الا شریکا هو لك تملكه وما ملك،
اوس چې ثمامه د اسلام او مسلمانانو تلبیه وویل، قریش په تعجب کې سو او ورته ویل یا ثمامه اصابت، آیا د جنا اوشته؟ د ویلیا بلکې د محمد صلی الله علیه وسلم سره مسلمان سویم. قریش ویل موږ دې باندې کوو. د بنو حنیفه د مشرانو څخه یو مشر څنګه مسلمانېږي؟ دا د قریشو د پاره لوی خطر وو، ځکه د بنو حنیفه قبیله ډېره لوی قبیله ده او که هغه مسلمانه سي قریشو ته لوی مصیبت جوړیږي. نو اوس وثمامه ته دمکی ورکوي، موږ دې باندې کوو، تهدیدوي، موږ دې وهو. ثمامه ویل تاسو ما نه باندې کولای سي او نه می وهلای سي، خو پر دې سربېره به تاسو ته والله د یمامې څخه یو دانه غنم او حبوبات را نسی تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه نوي کړي. اصلا د یمامې ځکه چې د بنو حنیفه د قبیلو ځای وو، ډېر زراعتي ځکه و او د مکه مکرمه د خلقو د پاره د ټولو حبوباتو لکه غنم، جواری، اوربشي او داسې نورو خوراکي موادو مصدر وو. د دوی ټول حبوبات د یمامې څخه راتله. اوس چې ثمامه برته خپل قوم او قبیله ته ولاړی، نو مکه مکرمه ته د حبوبات وړل منع کړه. قوم هم دا د خبره قبول کړه، پر مکه مکرمه حبوبات بند کړه. دلته په مکه مکرمه کې کاختی شروع شوه. قریشو کوشش وکړي چې د بل طرف خپل خوراکي مواد پوره کړي، خدا سي ځای نه کوي پیدا چې د دوی ضرورت دی په پوره سي. کاختی ډېر سوه او اهل مکه په تکلیف سوه. قریش چې مجبوره و او د لوږې څخه په عذاب سوه، نو یې د مکه مکرمه څخه تر مدینه منورې پورې یو ډله ولېږل او هلته یې ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته زاری کولې چې رحم وکړه، موږ ستا قوم او اهل یو، په لوږه مو موجنه، اجازه ورکړه چې موږ ته د یمامې څخه خوراکي مواد را پریږدي. ورونو متوجه سي د اسلام عزت و کومې درجه ته ورسېدی. هغه مغرور قریش او زاری او جګی کوي. د نبی الرحمه د رؤوف او رحیم رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه پر وسوځي او ثمامه امر کوي چې قریش ته خوراکي مواد ورپریږده. ورونو اوس حالات تغیر وکي، د ترازو په لې واوښته، د مسلمانانو طرف درنیږي. خلق په هغه عزت او قوت پوسوه چې اسلام او مسلمانانو لاس تر راوړي وو. لږ بو د مخکې مسلمانان محاصره و او تر هغه د مخه د وطن وېستل سو، مګر اوس د اسلام او مسلمانانو هغه عزت ویني چې د مکه اهل زاری ورته کوي چې خوراکي مواد ورپریږدي. دغه کوچنی واقعه خلق په دې پوکړه چې اسلام په کومه درجه کې معزز شوی دی. د بنو لحیان غزا د غرنګ د هجرت د شپږم کال د ربيع الاول یا جمادی الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنی لحیان په غزا ووتی. بنی لحیان د هغه کفارو څخه نه دي چې د خندق په جنگ کې اشتراک او ګډون کړی وي، بلکې بنو لحیان هغه څوک دي چې د ماء رجیع په فاجعه کې یې لاس درلودي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لسو نفرو اصحاب سره غدر او خیانت وکړي او د هغو د وجل کېدو سبب وګرځیده. دا هغه واقعه ده چې د خندق تر غزا د مخه پیښ شوه او موږ په تفصیل سره بیان درته وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فاجعه او خپل اصحاب نه هیر کړي او نه د بنی لحیان غدر هیرو، مګر څنګه چې د بنو لحیان کورونه د مکه مکرمه او حدود ته نږدې و او دا داسې وخت وو چې د مسلمانانو او قریشو او نور عربو په مابین کې شدید حمله او جنگونه و، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مناسبه نه بلل چې په دغه وخت کې دی وهغه منطقه ته ورسي چې هغه د لوی دشمن یعنی قریشو و منطقه ته نږدې وي. مګر اوس چې احزاب ذلیل سو، عزم او همت مات سو، تر یوې اندازې په دې قانع سو چې مسلمانانو ته ماته نسی ورکولای. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مناسبه ولیده چې اوس د دې وخت راغلی دی چې د بنی لحیان څخه د خپل وجلسو اصحابو بدله او انتقام واخلي. اوس چې موقع مناسبه سو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د دغه حمله مشرتوب پر غاړه واخیستی. نو ځکه غزا ورته ویل کیږي.
غزا خو هغه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اشتراک پکې کړی وي او سریه بیا هغه ده چې اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر حمله کړې وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم نوی ورسره. اوس نو د بنی لحیان په غزا کې د مسلمانانو شمیر 200 نفر وو چې قائد او قومندان یې په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم وو. د بنی لحیان منطقه د مدینه منوره په جنوب کې او مکه مکرمه ته نږدې واقع ده. مسلمانانو 200 میله تګ وکړي څو د بنی لحیان او منطقه ته ورسېده، مګر بنی لحیان چې غدر او خیانت یې کړی وو او د خپل ګناه دروندوالي ور معلوم وو، په دې په هده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو وخت د وختو و دوی ته د جزا ورکولو د پاره ورسي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ وخت د خپل اصحابو پر وجل کېدو چپ نه پاتې کېدی. نو بنی لحیان په بیره کې و او همیشه به احتیاط کاوه. که څه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مدینه منورې څخه راوتی په عوض د دې چې د جنوب او بنی لحیان پر طرف رهیسي د شمال او شام پر طرف رهیسو او شل میله د شام پر طرف لاړی، ترڅو چې خلکو دا فکر وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شام د حمله اراده لري. او اخبار هم داسې نشر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شمال د حمله اراده لري. ورسته برته د جنوب و طرف ته وګرځیدي، څو اول د غران و شیلې ته ورسېدي. غران یو شیله ده چې د عصفان او امج په مابین کې ده او دا